په کوم عمر کې د هغه ویښته سپین شي دې ویښتو له تور رنګ ورکولی شي او که نه؟ الجواب جابر بن عبدالله رضی الله عنهما وایي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی وی اوتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضة. ابو قحافه پر رسول الله پسې راوستی شو. ابو قحافه څوک دی؟ ابو بکر صدیق رضی پلار دی. خپل نوم یې څه دی؟ عثمان. عثمان دا د ابو بکر صدیق رضی پلار دی او د ابو بکر صدیق خپل نوم څه دی؟ عبدالله. عبدالله زوی د عثمان، خو د زوی مشهور په ابو بکر دی او پلار مشهور په ابو قحافه دی، نو ځکه ډېر خلکو د خپل نومونه نه دي معلوم. ابو قحافه راوستی شو په رسول الله پسې د فتح مکې په موقع باندې او د سر او د سر د ویښتې او د ګیرې د ویښتې تک سپین یو پکې هم تور ویښته نه. ناول خو رسول صلی الله علیه وسلم دا وی ابو بکر صدیق ته وی ابو بکر موږ ته به دي موږ به تللی سړی مشر دی. هغه نه رسول الله ته پسې به راشي ته رسول صلی الله علیه وسلم عاجزي تواضع انکساري. دویمه دا چې رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته وی غیروا هذا دا بوډاوالی دا بدل کوي بشی په هر شي باندې چې بدلوئ واجتنبوا السواد خو یاد ساتئ چې تور رنګ ته لرې ساته. ګور عام اجازه دې ورکو بیا دې تور خاص کو وي تور نه. دغه شان یو حدیث کې درجه عبدالله بن عباس نوم روایت ته امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی رسول الله صلی الله علیه وسلم یکون قوم یخضبون فی آخر الزمان بالسواد. وی آخر زمانه کې قیامت ته به نږدې داسې خلک راشي چې دا تور رنګ به ډېر لګوي. سبحان الله دا وخت دی او دا تور رنګ دومره بد ښکاري لکه ښه صفا پته لګي چې دې سړي رنګ لګولی نو پته چې څوک پې دوکه کوي هسې ورته کېدي ځان خوشحالوي شیشه کې ورته ګوري ځان خوشحالوي چې وینا لا یې ځوانې په دې څوک نه ځوانېږي الټه دا تور رنګ چې کم قدرتي او کم دا چې لګوي دې دواړو کې ځمکه اسمان فرق دی. بیا هغه ویښونه چې کله سپین شي زر نو د هغې بیا بل شان بد ښکاري بیا ښه سبا پته لګي چې رنګ یې ورکړی. رسول صلی الله علیه وسلم آخر زمانه کې به داسې خلک پیدا چې به ګیرې تورئ که حواصل الحمام لکه د کوترو د ججوري نه دغه شان به ښکاري. لا یریحون رائحة الجنه جنت ته تله خو پرېږده د جنت بین به پې هم نه لګي. دا څومره څه حدیثونه دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم ان احسن ما غیر به الشیب الحناء والکتم. امام ترمذی حدیث راوړی وی د سپینوالي د بدلولو لپاره ښکلې طریقه دا ده چې سړی نکریزه استعمال کړي یا کتم. دا کتم داسې بوټی دی چې دا د تور ته نږدې تور نه خو تور ته نږدې لکه دا خړ رنګ چې ډېر تیز کې تور ته نږدې شي دا داسې نو دې ورور ته موږ دا وایو چې ویښته تورول دا د ځوان هلک دپاره او د بوډا دپاره د ښځې دپاره د ټولو دپاره دا حرام دی. چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې واجتنبوا السواد د تور رنګ نه ځان لرې ساتئ. ها که د تور رنګ سره بل رنګ مکس کی او هغه به تور پاتې نه شي نو بیا صحیح ده به پکې هېڅ حرج نشته. خو چې تور رنګ د بل رنګ سره مکس کی ښه نن سبا د والعیاذ بالله د بعض هلکانو هسې براینه هلکان دي او د جنکو د انګریزانو ته کتلي نوي طریقې شروع کړي نیم ویښته قشقاشي رنګ کي نیم ویښته ژیړ رنګ کي او نیمې زیړ کړي سپین کړي نیمې سره کړي لیدلي دي که نه وي نو دا باتفاق العلماء حرام کار دی. که دې کې تور رنګ شتیم نو خو دا کار حرام دی. دې لاسه کې چې دا د مسلمانانو طریقه نه دا طریقه په اصل کې د چا ده؟ دا د یهود او د نصاراو طریقه ده. والله اعلم.